شان زه درته وایم چې هر ورځ راځه او ته په جمعه کې مې ورځ نه راځې میاشت پس یو ځل ښکاره شي. زما هم زړه ډېر غواړي خو څه وکړم مصروفیتونه زیات دي. نو ما یو بل کار هم روان کړی خدای مهربان وبخښي. والله چې څنګه کې یو خو دې ته د لاسه زه ډېر باصاف یم هر ورځ راپسې نښتې راځه چې دغه شی شو. صادقه جوړ بخیر ته چیرته یې دا 2 ساعته شو چې تا په تمه یم هلک پاتې چې کور ته درپسې درغلی وی ها ونیسه دا اوس که ای د مړه ته دې ورک شي او دا نوشابه دې ورک شي مزاحمت مه کوه پرېږده موږ کار لرو. ودرېږه ته ګوره ښه زه ورځم او په یو مې چې نور دې بازاب نه کیسئ ده ته په قراره ورځه. وروره یو خبره درته کوم خفه کېږي خو نه؟ نه وایه وروره. د نړۍ قانون داسې شوی دی که ته د یو چا سره د زړه نه مینه ولرې نو هغه ته یا مزاحم ښکاري یا بېکاره. څومره چې د خلکو سره په فاصله کې همدونه به د ارزښت او ګرانښت زیات شي. خپله درنه مینه دې د نفرت په سمندر مه ډوبوه.